جان کلا نوت مقبول است؟ کلاگکت خوشت آمد؟ خدای شکر بیا اینجا تو در بخور. اوه به چکلیت خوش هستی بچه میام با کالا شرقی دختر میشن چقدر کالایش مقبول است. مقبول است؟ چی رنگ هستی؟ حالا نکت پشت رد؟ خواه ایش چی رنگ است؟ اوی باش که تکمه تا بسته کنم بچه تکمه که باز میشه این. السلام علیکم گلونو لیدونکو قدرمون آوریدونکو اختر مبارک تا تو عبادت ما قبول سن. هیله مندیم چه دی اختر دویم ورځ مو هم په خیر شروع کړی وي. تیره ورځ مو هم په خیر پای ته رسولی وي، په خوښۍ په خوشحالۍ د خپلو کورنیو ترڅنګ د خپلو عزیزانو ترڅنګ نننۍ ورځ هم په خیر او په خوښۍ باندې موږ تاسو ټول مسلمه امت په خیر او په خوښۍ پای ته ورسوو. هوره جانې وبدرېږو چې پکې مشخص وه او تاسو ټول ته د زړه له کومې ښه راغلاست وایم زما یوټیوب چینل ته او زما نوې ویډیو ته. بیا هم زموږ نه چاته نه واخلم بیا به ورو ورو کیسې کوو. نو خدای دې وکړه چې ښه اوسئ. هیله منم چې تېرې ورځې ویډیو مو هم لیدلې وي. اوله ورځ ده چې موږ چیرې لاړلو د کومو دوستانو کره، کومو عزیزانو کره، خپلو خپلوانو مشرانو کره او څرخ هم اختر مو درلوده. هغه ما ټول تاسو سره شریک په ویډیو کې. نو هیله مند یم چې لیدلې مو وي، د خوښې وړ مو ګرځېدلې وي. نن هم تاسو ټول ته د اختر د دویمې ورځې په مناسبت ځانګړې اختریزې ویډیو ته ښه راغلاست وایم او بیا هم چمتو سولو. ما هم نوې جوړه واغوستله. هوره جان ته مې هم هوره جان رسل ته مرد رس بچ رمنده که منده بداله. او خدای شکر، او خدای شکر په لور مې. هوره جان ته مې هم هغه جوړه واچوله، ور ومې غوڅله چې ما ورته ګنډلې ده. نو تاسو هم نظر راکړئ چې څنګه مې ګنډلې ده او څنګه ښکاري. ډېر مې په مینه ورته ګنډلې. خیاط ته نه یم ولې یعنې داسې مې مسلکي چیرې زده کړې نه دي، اما د شوق نه ډېر ښه خالي خپل ځان یا هورې جان ته ګنډم. خالي جان ته هم نوې جامې اغوستې دي، ورته مبارک وي. موسی جان ویده دی، خیر به د ویډیو په لړ کې تاسې وګورئ. نو څه مې ویل، نو موږ تیار شوي یو. بیا به هم ځو د خپلو ډېرو قدرمنو کورنیو کره، خپلوانو کره، دوستانو عزیزانو کره، هغه مشرانو ته چې تر اوسه نه وي ورغلي هغوی سره به اختر مبارکي کوو او اختر به لمانځو. خیر جان کمره را تاو که راسل ته یو اختر مبارکي لیدونکو سره وکړو بیا به لاړ شو. خیر سلام دوستای عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشن. دیگه ما آماده شدیم. روز دوم عید است و میخوایم که به بزرگا و عید گشتک بریم پیش خانه خیشا و دوستا همه جا بریم برسانیم برشان کس که بزرگ است از ما. و ما دیگه آمده شدیم. حسینه جانم آمده شده، هوره جانم دیگه فامیلی آمده هستیم دیگه به خیر حرکت میکنیم. شما هم ویدیو را میبینین تا آخر که ما کجا باز میریم. روز دوم عید است و زیادتر وقت ما ویدیوی کل فامیلا را گرفته نمیتونیم. ولی دسترخوان رو اجازه لرم من دسترخوان عکس ویدیو اخلم نو کوشش کوم تاسو یو کلی ویدیو جوړه کوم لیدونکو منتظر اوسئ او زه مطمئنم چې ویډیو مې د خوښې وړ ګرځي. په ډېر زحمت یې جوړوم، په نیمه شپه کې ایډیټ کوم، بیا اپلوډ کوم ځکه تېره شپه مې شکر میلمانه درلودله نو ناوخته شوله. نو وګورو چې نن به مونږ چیرې لاړ سو، غرمه به مو چیرې برابره سي، شپه به مو یعنې ولې بچې غرمه مې یادونه وکړله ویې خندل چې یوه میاشت خو غرمه هېڅ شی ونه خوړل. لیدونکو جالبه به دا وه چې هوره جانم چې مکتب نه راغلله بیا به چې مې ډوډۍ ورته تیاره کړله نو یې ور به یې ما ته مړۍ ونیوله، بیا به یې پلار ته ونیوله. موږ یې ویل نه خورو. دا به مې حیرانه چې دا څه خبر ده چې دوی ډوډۍ نه خوري، تیاره یې ولې خوري نه. نو کیسې به کوو بلکې هم وکړئ ګلونو لیدونکو. ویډیو مو دوام لري او ستاسو له ښکلو کومنټونو څخه ډېره مننه کوم چې د اختر مبارکیانې مو زموږ ټولې کورنۍ ته رالیږلې وي. خوشحاله او سوکاله اوسئ. جان چی شد دوستای عزیز؟ دین روز ما یک برنامه داشتیم، البته میرفتیم گفتیم نان چاش تا سرکی چپه کنه. روزه عید است دیگه، هر جای میوه سیر میشیم دیگه. همه در مذاق باز
پس آمدیم نان دیگه سرما خود ما چپشت بس کنه که دوستا میجا آمدن. البته د شپې ډوډۍ غرمه خو سپونه سولو لیدونکو مثلا څو جایت لاړلو خو میوه کلچې یا مثلا د خانه‌ای کلچې چې پخېږي ډېر خوند کوي ولی ماښام ځکه عادت یو د روژه مات لپاره ډېر زیات ټول وږي سولو بیا نو واقعا ډېر جالبه وه ډېر زیات اخرم نصیب په خپل کور کې نن به وګورو چې نن څه کېږي آیا نصیب په خپل کور کې دی او که نه د کوم بل چکر یا غرمه یا شپې ته برابرېږو ملتیا مې وکړئ او د ویډیو لیدو څخه خوند واخلئ حتما یې له دوستانو سره شریکه کړئ تر څو هغوی هم راسئ زموږ د ښکلو ویډیوګانو لیدو څخه بشپړه خوند واخلي او ورځ ښې تېرې شي. و بازم یک پیام هست میوه است میوه خوش زیاد است در خانه کوشش کنه احتیاط کنه دیگه که گلوندرد نشین دیگه باز خودتان در جنجال میمونین که خوب است که احتیاط کنین غټان سره احتیاط کیږي ولی ماشومان سره نه کیږي دونکو پرون ټول ورځ هوره و یا د کاکا زمنه ول پیرام ساتل د چاکلیټونو ولی بیا هم خوړل او د شپې ضرورت دي تاسو ټول ته یو خوراک یو قاشق شربت ورکو تر څو سونه آرام سي بیا هم هوره لک خنه دنو څوک ماشومان دینو داخل کې راځي چاکلیټ زیات میخوره بچیم دا اوس ما د کوټه کې پوسټ کړ بیا نو چاکلیټ هوره نه ای چاکلیټ خوب نیست بچیم اپل خوب است خب چی است؟ چی میخوری؟ اپل بته به خالام بته به کاکام بته اپل میتی؟ آفرین آفرین دختر مقصد زیاد سخیسته و کوشش کنین که اشتکار همه تر یک تربیه بتین که به حساب هم دلسوز هم سخی هم با احترام کوشش پدر مادر همی است که هر چی کوشش کنه سر اولاد خود که در یک مجلس در یک جای میشینه تا گپای خوب بزنه اونمو باعث افتخار پدر مادر میشه دیگه ما آمده هستیم بریم دوستا بیننده باشین کجا میریم چی میکنیم و امروز نان سرکی چپه میکنه انشالله خب جالبه ده چې دا ویډیو شپې ته اپلوډ کیږي کنه شاید ځینې خپلوان او ځینې دوستان چې لیدلي وای وخت مسیج یې زنګ کړی چې غرمې ته زموږ کور ته ځان برابر کړي ولی معلومات نشته هغه څه چې قسمت کې هغه به موږ ته رارسېږي ځکه چې هیڅوک نه دی خبر موږ هم خبر نه چې چیرې ولاړ ځکه دوستان عزیزان خپل خپلوان ماشاءالله ډېر زیات دي موږ هر چېرته چې ځو نهایت 20 دقیقې تېروي دغه نه ډېر وخت نه کېږي داسې ځینې ځایو کې نیم ساعت سي نو داسې غرمه یا شپه چېرې برابرېږي یا په یعنی لوږه خو نه یعنی همداسې تېرو یا څه هڅه وسل تاسو پوه شئ نو لاړ بسو له خیره مزام کردیم دوستا از خاطر از عید است دیگه هر جای بری و نمیشه که بنان بشینی وقت کم می باشه دیگه ما آمده هستیم بریم بخیر موسی جانم مادرش بگیره و حرکت میکنیم میریم طرف خانه دوستا منتظر باشید دوستا خانه شما شما بیننده باشید دوستا عزیز مساقه که ممخو است یکمتم مریض هم از دندان میکشه سجن می پدیدن که څنګه نو خدا پسته کاری موسی می دی پوری په امرنګ جوړ کړی دی ځکه نو ټول یو پر موغوند مرتیا مې کړی ګلون لیدم که تاسو هم د خپل ماشومانو سره د خپل عزیزانو سره خپل د کورنۍ مشرانو سره خوشاله شئ به ولرئ د اتفاق او اتحاد په چوکاټ کې خوشاله ژوند ولرئ څومره چې صمیمیت مینه محبت ډېر وي هماغومره د ذهني سکون په ژوند کې زیات زیات کیږي خوشاله اوسئ ګلون لیدونکو حرکت مو وکړ ماشاءالله د کابل په سړکونو کې چې ګرځي د هیوادوال مو چې وینو نویو جامو سره ماشومان ګلالي ماشومان پر شونډو ماسکا همداسې ځوانان پیغلې دي کورنۍ دي چې ګرځي او اختر مبارکۍ ته ځي ډېر انسان د خوښۍ احساس کوي مونږ هم حرکت مو وکړ موسی جان هم راویښ شو خو لږ بدخویه دی تاسو یې وبښئ جان نو ملتیا مو وکړئ ځو له خیره ده چې چیرې رسو لاړ بسو له خیره بچې مانا کې د خپله کور کې پرېښودلې اوس ما ته نو مه ملامته
سلام دوستان عزیز، خدا کنه جور صحتمند باشین. باز خانه برادرم آمدیم، یار گرفته عید گشتک میریم خانه دوستا و عزیزا و خانه پیشا دیگه. باش که اشینه کجا رفته نمیفهم. اصلا چی میکنی؟ حالا؟ کلی که تیار است و تیره که پس آمدی؟ ویدیو گرفتم باش که گفتم چی میکنی؟ دوزی داری؟ چی میکنی؟ تو ویدیو گرفتی صاحب خانه خبر نداره که من یکی خورده بیرم. با دوزی به که خوردن آمدی؟ دوزی؟ میریم چی؟ برو که جیس برتا ورد؟ خب برو محمد برو مرا بشتم برو. تلفون پس میشه خیلی ایلایشون خبر نداره که من که خورده بیرم. دوسته عزیز کیک پت زده میره من خوردم وقت مزدار است دیگه. ای مزهش ندیده بود قدر حال آمده. کیک پت زده میره خورده میره کیک. دوستا عزیز قدر منو لیدون کو پرون راغلو ایلی جاری کرده اختر مبارکیتم خو کیک ما مخورل میوه ما مخورل ننو شرم و چیزم بیاراسم دی ضرور تیاری دی پرتزو اید گشتک تا ما میل رزد ممکن استفاده که تو خمی نبینی لکیک خونوشی جان که تو بگی سیده دوم کیک چا خوردلای ما خونه نخوردلای نکیک شایدی ور که چیزه هستی نخوردلایم. دوستا عزیز ما برادرم از مکه بزرگ است از کده دیگه سه برادر هستیم. برادرها خونه مخاطر نو برادر هستیم. خب فعلا 3 نفر دم یک موتر جای میشه و میرم هواره گرفته میریم دیگه. موتر قدر بیخی کلان هم نیست خواهم قدر جای میشه اگه نه کل برادرها را گرفته بخیر یک میلی باس میگیریم بخیر که کل گیره جمع کرده یک جایی مزه میته چکر و جای رفتن. و باز یک مشکل است که در جای بریم فامیل که خانه کس میریم سر از او جای نمیشه دیگه و بازاب نشه خود اتاقاش هم جای نشیم. خدا من کل گیره جور سرطان جای خلاص میشه. قیل تو کامرا رو تا که اونجا لیدون که دکی کرکم تاسو قضاوتو که چای ارزش دیدی لرید صاحب خانه خبرو نویسیم زکی کخورم کامرا رو تا که مجم که واقعا دیر جاستان نیست خواهدیم گرفت تاسو یو گره دیر خوندور نمی پرون رو تا وقستم ماز دانکه نو پسه مگرزم مزی پسه او وینه چطور خوندور دیم دیر نرم دیرم نسی طول شان مرسره واقعا ارزشتی لری لگی ما خورده دی تاسم شایدی ورنه که گره چه دکیک ما خورده خود که همی کیک شنست شده یک پلاستیک ورده که ببریم خانه خود نه در خانه خود باز میفهمم حتی میکنیم در جایی که رفتیم یک چیز میزنیم از خانه جان من تو بیننده دوست معرفی میکنی نه خیلی چیزای کلان نگی که نفهمه یگان چاکلیت مگلیت یگان چیزای نه چاکلیت ما ایت میم نخواهی که چاکلیت بدون که پیگه در جنی کسان برون اختار تباتیلی ول ستونی بلد زروغ جلو میدیل پره و چه میمه هیچ چیره ندخورلی پستا و خسته داشتن آخره کم زد دغشان زی دغشان دخمنایم کدام دام ستونه پدرت کی ولی خوب بیام خدی نسبت خسته و جلغوزه و دیشان تا اگر دیر ستونه پدرت کی دیدیش دخمنایم تی هر چی لارسم خرمی اول خدای پرون پدیر کرو که ما د گوشفیل مزه وڅکنه نو یعنی دغه کور کې چې چی شې دې ما بزړه دي یادې په خیر زما مشه لوري خزه دلته ژوند کوه بابی جان اوس په جرمني کې ده خوشاله دی اوس د اختر مبارکي حاجی صاحب ته بابی جان ته ټول اولادونو ته فرشتي دوی ته ادریس ته ټول ته اختر مبارکي ور دلته وڅول زنه په د کور لکه چې نو برکت دي بیا نو کله به چې وچه میوه بیره واخیستله یو رقم به ما ته بخوان راکوه او هغه وخت مې نوی وادم کړی و لږ شرمېدم هم څنګه یې وزه دومره وخورم هماغه میوه شاید دغه نه ښه شی شاید دغه نه قیمتي د مونږ په کور کې وه هېڅ بیا به قاجیان ورته ویلی وای بابي دغه شی وایسې نه په کور کې نه خوري دلته اوس کم ده وایي ګوري چې یعنې که شرم نه وي شاید ټول همدغه میوهدانې وخوري بیا هغې یادې په خیر یو دوه درې دفعې ته دا خبره ورته وکړله مونږ ستاسو په کور کې ډېره مزه کوي وایي تاسو خپله میوه راوړئ زه به دلته په المارۍ کې کېږدم هر ځل چې تاسو راټولئ زه به درته اچوم بیا په مزه مزه خورئ نو دغه کور برکتي دی چیرې چې مینه وي هلته وایي د زړه نه زړه ته لاره ده نو کیک میخورد ایلی جان یو بخه اوس درته وایم ما کیک خورم
بی اجازه یا چې پیګم چې شي نو ایلا خوشاله کیږي چې مثلا دا کیک ما ته دومره خوندور و ولی نو واقعا اسم پروژه که من گذاشت زدم چې ایلا ما تا کیک وچه و وای چې پرون دی بخور بریم که کاری منتظر است منتظر ما است دیر که وقتی زراغم دیر بخیاره ما یک خاطره داریم دیمی اولی را دیگه باز قصک میکنم ما خاطره داریم دیولی خانه برادر بزرگم آجی صاحب هسته که اونا فلان جرمنی هسته که هم اعضای فامیلشان خداوند همیشه صحتمند داشته باشه و خوشی دنیا نصیبشان شوه از بابی جانم که به حساب دوم مادرم است همرازم است و بازم تبریک میگم از طریق ویدیو گپ هم زدیم خب اونا جای میمان بودن باز قدر گپ نزدیم یک عید مبارکی کردیم بس و دمی خانه دیگه تا 12 بجه شب میشیشتیم اگه ما خدا پالی اولی دیگه بودیم اینجا حتی روزای شده که نیمای شب جمعی بودیم باز پیش از او که هر چیزو جای پخته میکردیم ما یفتم محمد دیگم گرفتم یا آوردم اینجا یفتم حق برای اینجا بیا باز بیجی خدا بخشش دیگه قار میشد که چرا اینجا آمدی از خود خانه نداری دیگه خانه برادر بزرگ یعنی پدر بیام با ما از پدر کده کم نیست دیگه باید از اونا میم و اینجا خانه برادر بگیم هم است دیگه دوستای عزیز میریم که کلگی منتظر است و مغارشان برامد میگه یا چی میکنن دیگه میریم قدرمون لیدونکو مونږ حرکت وکړ ولی قیزان پریښودلو وایي زه تاسو په موټر کې نه بیایم د خپله لاړه په موټر کې او مونږ ښځینه هم پیاده هم ورپسې حرکت وکړ نو ډېر خوندور ده په اختر کې خو پلي تګ یا پیاده تګ په ځانګړې توګه که د عزیزانو یا د خپلوانو کورونه نږدې وي ډېر ښه ده هوا هم مناسبه ده کوشش به وکړو چې پیاده لاړ څو دلته هم د چکره چې مونږ لاړلو ډېر خوندور پاپړ یې پخ کړي ول زه ناسته استوم او خپل رنګ کالی باندې یعنې ګلابي پاپړ مې جدا کوله او د قیجان د کمرې شکار سولم نو واقعا خوندور و او د ډېر ښه نوښت دی په ځینو کورو کې مې ولیدل چې پاپړ یې پخ کړي ول له دې ځای نه مو هم حرکت وکړ له هم د کابل جان تایمني ښکلې سیمه او رښتیا یو بل څه هم چې ډېر عالي دي هغه دا چې د پسرلي په راتګ سره یعنې اختر د پسرلي سره یو ځای راغی ډېری ځایونه ونې پکې شنې دي ځینو ونو هم ګلان کړي چې ډېر زیات واقعا یو ځانګړې ښکلا یې بښلې ده یو ښایسته بوی وي د ونو یې څنګ نه چې تېرېږي هغه ونو څه ګل کړی دی دلته هم د خپلو نورو خپلوانو کره لاړلو رجانه هم کوشش کوي چې ټول نه مخکې لاړه سي په ځینو کې دغه ځینې مو هم حرکت را وکړ او بالاخره فکر کوم دا د پل سرخ سیمه ده نو او هماغه ځای دی نو شکر نن ورځ هم ټوله ورځ په ګرځېدا تېره سوله او خپلو دوستانو عزیزانو خپلوانو کره لاړلو واقعا ساعت هم ډېر زیات تېر څه ډېر زیات ښه قدر مېمان نوازي وکړله قصې مو وکړلې او ښې خاطرې مو یادې کړلې تاسو ته هم وایم چې هر چېر چې لاړ شئ د خپلو خپلوانو کره تاسو وینئ چې دا ګلان څومره ښه ښکاري دا ونې او دلته د دوی په ایولۍ کې هم د ونې ډېر ښه ګلان کړي دي دا همداسې یو ایولۍ ده چې هر رقم میوه لري په ځانګړې توګه بوی نو ډېر خوندور دی چې زه شکر الحمدلله د 2-3 کاله ورنه مستفیده یم زما د دروغجانې کور دی مرزا جانې چې همیشه زما حق یې ساتلی دی ولو که کم وي ډېر وي ولې راته وایي چې ستا حق په دې حویلۍ کې شته او ما یې هم د ګلانو نه ښایسته ویډیو واخیستله ګلونو لیدونکو ډېره زیاته مننه کوم چې تاسې زموږ د ویډیوګانې لیدونکي یاست ویډیو مو تر پایه راسره ولیدله نن مو هم یوه ډېره ښه او خوشحاله ورځ درلودله د خپلو عزیزانو او دوستانو کره لاړلو او د اختر مبارکي مو ورته وکړله هغه کسان چې زموږ څخه مشران دي نو له تاسو ټول څخه هم مننه کوم چې زموږ سره د اختر په دغه ښکلو ورځو کې او ښکلو خپرونو کې ملتیا کوئ ښایسته ښایسته کومنټونه کوئ واقعا په تېرو د اختر په خپرونه کې چې تاسو هر یوه
کومنټ کړی ما تاسو ټول کومنټونه لوستي دي ولی لکه تاسو خو پیګ نو اختر دی کله میلمه لرسو کله هم میلمانه راسي نو امکان دي نه وسه تاسو کومنټونو جواب درکم بیا مو هم اختر ډیر مبارک څه خوشاله اختر ولري سبا هم اختر ده بلارس هم حکومت رخصتی اعلان کرده یعنی شنبه ورځ هم اختر لرو نو تاسو منتظر اوسئ لخره او تر بل خبرانه تاسو ټول په لوی او بخون کې ځکه تعالی اسپارم خوشاله سوکاله اوسئ او همیشه اختر مو په خوښۍ تیر شه خوشاله اوسئ الله پامان ښه وخت نه ولرئ